اقتصاد جنگ که په درز کې روانه ده، د صحت جنگ، د صحت په برخه کې جګړه که په درز کې روانه ده، د زراعت په برخه کې که په درز کې روانه ده، همدارنګه د اقتصاد په برخه کې که په درز کې روانه ده، او د تبلیغاتو په برخه کې جنگ دا که په درز کې روان ده. نو د تاسې سنګر دا خالي نه ده. د تاسې سنګر لکه څنګه چې د رسول الله علیه صلات وسلام په زمانه کې صحابه او فعال ساته، اوس که تاسې موږ اخلاص په ځان کې پیدا کړو او د اسلام لپاره کار وکړو، د خپل وطن لپاره کار وکړو، نو انشاءالله الله جل جلاله چې کوم ثواب هغوی ته ورکوي او موږ ته تاسې ته به راکوي. قرآن کریم کې الله جل جلاله فرمایي ومن احسن قولا ممن دعا الى الله. وایي خبرې خو هر څوک کوي، بیا خاص کر نن سبا چې د انټرنیټ او د فیسبوک او د موبایل او د واتساپ او مسنجر زمانه ده، هر څوک لګیا دی خبرې کوي، خبرې ډېرې کېږي، خو الله وایي ومن احسن قولا ممن دعا الى الله. څوک بهتره ده د جهت د وینا نه د هغه چا نه چې هغه دعوت الى الله کوي. ممن دعا الى الله وعمل صالحا، او خپل نیک عمل هم کوي. ملګرو تاسو به موږ په دغه ژورنالیستي کې په دې خبریالتوب په دغو کې موږ او تاسې اخلاص باید په ځان کې راولو. اخلاص دا ده چې اسلام ته وفاداري، قرآن ته وفاداري، پیغمبر ته وفاداري، حق ته وفاداري، خپل مسلمان مجاهد ملت ته وفاداري، او همدارنګه خپل عالم ته، خپل معلم ته، خپل ټولنې ته وفاداري. دا که په موږ او تاسې کې وه نو الله ویل دې نه بیا ښه وینا نشته.